د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په مزار شریف ښار کې د ارزونې وروسته 15 ټنه تاریخ تیره درمل راټول او وسوځول. د بلخ ولایت د عامې روغتیا د قوانینو امیر وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د ښار د مختلفو برخو څخه 15 ټنه تاریخ تیره درمل راټول کړي او سوځولي. در جریان 9 ماه که ما امارت اسلامی ما را تعیین کرده تقریبا 35 تن دوای تاریخ گذشته و بی‌کیفیت را جمع‌آوری کردیم و عریق ساختیم. همدارنګه د عامې روغتیا مسؤلان زیاتوي چې اوسمهالي 42 ټنه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل راټول کړي چې په نږدې راتلونکي کې به وسوځول شي. و تقریبا 42 تن دیگر فی الحال دیگر هم جمع‌آوری کردیم. د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلانو د ټولو خلکو وغوښتل چې تاریخ تیره او بې کیفیته درمل پلورلو کې له دوی سره مرسته وکړي.